زه اتل خان رحیم زوی د محمد عظیم رحیم زوی او د محمد رحیم لمسی د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم د احمد ابا ولسوالۍ او کلی مې کوسف یوسفیل ده فعلا ارزان قیمت کابل ارزان قیمت کې اوسېږي. احساس نو خوشحالي او هیجاني دواړه دي او کورنۍ مې هم چې نن زه په دې مطمئن یم چې کورنۍ مې ما نه هم ډېره زیاته خوشحاله ده او ډېره زیاته خوشحالي څرګنده کړه. بلکل ما هدف همدغه هدف و چې زه د 1403 کال کانکور عمومي اول نمره سم او ما خپل هدف ټاکلی و، خپل قوانین اصول را سره و، په هماغه اصولو چوکاټ کې تلم، خپل درس مې ویلې، سوشل میډیا د مې نه استفاده کوله، سمارټ فون را سره نه و، خپل درسونه فقط ډوډۍ او عبادت ته مې وخت پکې کړی، نور مې فقط درس ویل. زده کړې خو مې د حبیبي لیسې څخه فارغ شوی یم او د پامیر نوین ښوونیز مرکز کې مې زده کړې کړې دي. له خپلو استادانو څخه ډېر زیات منندوی یم، نو ډېرې زیاتې نه ستړي کېدونکي کوششونه را سره کړي دي. د همدې استادانو برکت ده چې زه دې مقام ته رسېدلی یم. زه مطمئن یم که دا استادانو ما سره کومک نه وای کړی، پامیر ادارې ما سره کومک نه وای کړی، نو زه دا مقام ما لاسته نه سوی راوړی. اول خو هغه څوک چې بریالي سوي دي ټولو ته مبارکي، او د بله دا چې دوی د خپل درسونه نه پرېږدي، درسونه دې مخکې ویسي، نه دې ناهیلي کېږي، او بل هغه کسان چې ناکام سوي دي، بې نتیجې سوي دي، دوی دې بیا په امادګي ونیسي، ناهیلي کېږي دې نه، ښه په پوره توګه ښه صحیح درس دې ووایي، را دې چې بیا د امتحان ورکړي، ناهیلي کېږي دې نه.